السلام علیکم د عثمان محمدي یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ هر چیرته چې یاستئ الله تعالی مو باعزته او خوشحاله لره. نن غواړم یو ځل بیا په یوې بلې مهمې موضوع له تاسو سره خبرې وکړم. هیلهمند ما چې دا ویډیو تر پایه در سره وګورئ او که چیرته مو خوښه شوه حتما یې له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. همدارنګه زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو د دې چینل نورې ویډیوګانې هم تر تاسو در ورسیږي. غواړم پر دې در سره خبرې وکړم چې ښځه باید چا ته لاس ورکړي یا په عامه اصطلاح له چا سره په لاس تړي مشي وکړي. 10 قسمه کسان دي چې ښځې ته لاس ورکول ورته روا دي. لومړی خاوند یا میړه، دوهم د خاوند پلار یا هم خسر، دریم خپل پلارې، څلورم زوی، پنځم ورور، شپږم تره، اووم وراره، اتم خوریه، نهم ماما او لسم عامې مسلمانې ښځې. او 11 قسمه خلکو ته شریعت جواز نه دی ورکړی چې ښځې ته لاس ورکړي چې دوی ته نامحرم ویل کیږي. لومړی اوښی یا د خور خاوند، ځکه که چیرې خورې طلاقه کړي او یا هم مړه شي نو بیا کولی شي چې هغه له اوښې سره واده وکړي. دوهم لیور یا د خاوند ورور، دریم د تره زامن، څلورم د ترور زامن، پنځم د ماما زامن، شپږم د خاوند تره، اووم د خاوند ماما، اتم د خاوند خپلوان، نهم او هغه چې له هغه سره یې نکاح صحیح کیږي، لسم د هغې خدمتګار، 11 ګاونډی، ځکه لاس ورکول یوازې د محرمو لپاره جواز لري. اوس راځم ځینو دلایلو ته چې ولې باید ښځه له نامحرمو سره لاس ورنه کړي یا هم په لاس ورسره ستړي مشي ونه کړي. اول دلیل د معقل بن عیسی رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی که یو څوک ستاسو څخه په سر باندې د اوسپنې په میخ یا هم مختبله باندې ټک وهل شي دا ورته ډیره بهتره ده تر دې چې لاس بلې ښځې ته ورکړي یا هم هغې ښځې سره په لاس تړي مشي ورکړي یا هم لاس ورسره لمس کړي چې هغه ته روا نه وي. او دوهم دلیل دا دی له عایشې رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله خپل لاس د هیڅ ښځې سره نه دی نښلولی. کله به چې ښځو بیعت کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورسره لفظي بیعت کولو او ورته ویل به چې لاړ شئ ما لفظي بیعت در سره وکړ. دریم دلیل دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې فرمایلی دی ما ښځو ته لاس نه دی ورکړی. نو لازمه ده چې مونږ او تاسې هم ځان ترې وساتو. ګرانو لیدونکو له لیدلو څخه مو نړۍ مننه. هیلهمند ما چې دغه ویډیو د عامه پوهاوي لپاره تر نورو پورې هم ورسوئ، ځکه ډېر داسې کسان شته، ډېر داسې خلک شته چې دغه مسایلو ته اصلا هیڅ پام هم نه کوي او ارزښت ورته نه ورکوي. خو که چیرته مونږ په غور او دقت سره فکر وکړو نو دا ډېر جدي مسایل دي چې مونږ او تاسې ټول باید په ډېر احتیاط سره مخکې لاړ شو. ډېر داسې کسان شته چې د کورنۍ له نږدې خپلوانو او دوستانو سره په لاس باندې ستړي مشي کوي، ځوانان دي، پیغلې دي او دا ورته هیڅ عیب یا هم ګناه نه ښکارېږي، خو په حقیقت کې دا یوه ستره ګناه ده. نو څومره ښه ده چې دغه ویډیو تر نورو پورې ورسوو تر څو هغوی هم دا درک کړي او پر دې باندې پوه شي چې دا ګناه ده او ځان ترې وساتي. ډیره زیاته مننه.